دو یاد تلې د پرانیستې پر مهال د خوست ولایت مقام مرستیال مولوي محمد انور دین پرور وویل تمه لري چې په دې سره به نه یوازې د فساد مخنیوی وشي بلکې سړکونه به هم له تخریب وژغورل شي. مرستیال ولي زیاتوله چې په یاده تله 42 میلیونه افغانۍ لګښت شوی. دغه راز نوموړي په ټینګار سره وویل چې له دې وروسته بار وړونکي لرۍ نشي کولی له ټاکلې اندازې زیات وزن ولېږدوي. د خوست په ګمرک یو ډېر پرمختللی ترازو ولګېده چې 42 لکه افغانۍ قیمت لري او وسایل هغه چې دي ټول فرانسې دي. 2 طرفه 100 متره سړک ورسره پوخ ده. 8 جیکونه لري دا ترازو، مثلا 18 متره طول لري. مجموعه وزن چې د 150 ټنه وزن دا برداشت کوي د ترازو ده. په ورته مهال د خوست ولایت د ګمرک رئیس منظور احمد عمر هم د یادې تلې په فعالېدو خوښي وښوده او زیاتوله یې چې د دې تلې په فعالېدو سره به د غیر معیاري وزن د انتقال مخنیوی وشي. نوموړي دغه راز وویل چې په دې سره به د دولت عوایدو کې هم زیاتوالی راشي. چې تقریبا د 2 میاشتو په موده کې موږ وکولی شوی چې دا ترازو فعاله کړو. نو د ترازو په نه موجودیت کې پخوا د موږ دپاره ستونزې وې. موټر به چې بازار خواته تللی نو په بازار کې رش جوړېدی، د خلکو دپاره هم ستونزه وه، زموږ دپاره هم ستونزه وه. اوس الحمدلله زموږ خپل ترازو فعاله شوی دی، د خلکو ستونزې به هم هوارې وي او د عوایدو د فرار مخنیوی به هم شوی وي. موږ چې حساب ورته کړی دی تقریبا د کال به د حکومت بودیجې ته د دې ترازو نه 18 میلیونه عواید د حکومت بودیجې ته تویلیږي انشاءالله. د خوست ولایت د ګمرک رئیس وویل چې دغه تلې په فعالېدو سره به اوس د عوایدو د فرار مخه په بشپړ ډول ونیول شي. نوموړي خلکو ته ډاډ ورکړ چې په خوست ګمرک ریاست کې به ورته نوره هم د بیا رغونې پروژې پلې کړي.